سلامونه دوستانو، په دې تاسو پر تروغ جوړ وسنګ کولای شو چې د ټیک ټاک مونټایزیشن لپاره اپلای وکړو. مداسته په تیر ویډیو کې درخودلی و چې تاسو کول شي ټیک ټاک اکاونټ مونټایز کړئ. که چې فالوورز د لزر فورا هم نه بیا هم کول شي، خو په دې صورت شرط چې تاسو یوټیوب چینل لرئ، په یوټیوب کې لزر سبسکرایب ولرئ، یا هم انستګرام اکاونټ لرئ، په انستګرام باندې 1 لک فالوورز ولرئ، بیا کول شي. دا غته دوستانو هغه ویډیو مطابق ما اپلای کړو. درې ضرورت ټیک ټاک ما خپل نوټیفیکیشن راغی. مبارک مشه تاسو د ټیک ټاک کریټیویټي پروګرام لپاره اویلیبل است. تاسو اوس خپل ایډنټیټي ویریفیکیشن وکړئ، تاسو ټیک ټاک څخه پیسې ګټلی شئ. نو زه په دغه ویډیو کې پوره طریقه درته ښایم چې موږ څنګه ټیک ټاک مونټایزیشن لپاره اپلای کولی شو. ویډیو سره تر پایه پورې وګورئ، تاسو زه پوره طریقه در وښیم. د ټول نه مخکې یو کوچنی غوښتنه کوم، که د ویډیو مې لایک کړئ، مخکې نور ملګرو سره شیر کړئ ترڅو نور ملګري هم نور خلک هم دې څخه استفاده وکړي. او دوستانو لپاره به تاسو خپل ټیک ټاک راشي، په دې پورته درې خطونو به کلیک وکړئ، راشي کریټر ټولز اپشن باندې ورته کلیک وکړئ. نو دلته چې کله کلیک وکړئ، اوس راشي د مونټایزیشن اپشن کې تاسو دلته کریټر ریوارډ پروګرام لري. په ټیک ټاک کې راځي مخکې په ټیک ټاک کې په دغه ځای کې کریټیویټي پروګرام بیټ او خوست د ریوارډ پروګرام چې په ډېرو هیوادونو کې کار کوي. او بل مهم خبر دا چې زیاتره کسان وایي چې په افغانستان کې کار کوي، او کنه بالکل دوستانو په افغانستان کې هم کار کوي. زه تاسو ته اوس ښایم چې خپل په افغانستان کې د افغانستان څخه ورته د مونټایزیشن لپاره اپلای کولی شم. تاسو کولی شئ د افغانستان څخه هم مونټایزیشن لپاره اپلای وکړئ. نو تاسو ته ښکاري چې ماته راغلی ده چې تاسو خپل ویریفیکیشن وکړئ، بیا پیمنټ میتود سیټ کې هغه ورته وکړئ. لومړی موږ ویریفیکیشن کوو، ایډنټیټي ویریفیکیشن، هغه وروسته بیا خپل پیمنټ میتود اډ کوو. پیمنټ میتود په اړه به انشاءالله هغه پوره ویډیو تاسو ته هغه معلومات هم تاسو ته پوره درکوم. راشئ په ویریفای اپشن باندې ورته کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ویریفای باندې کلیک واخیسته، موږ ته اوس داسې یو صفحه راخلاصیږي. ګورئ دوستان، تاسو د درې شیانو څخه باید یو ولرئ. یا دوستان تاسو خپل آی ډي کارت ولرئ، لکه په افغانستان کې تذکره، پاکستان کې شناختی کارت ورته ویل کېږي، او ډرایور لیسنس یا پاسپورت. درې څخه چې یو ولرئ، په هغې باندې تاسو خپل ویریفیکیشن کولی شئ. دوستانو خو د هغې نه مخکې تاسو مخکې چې آی ډي کارت انتخاب کړئ، راشئ خپل هیواد سلیکټ کړئ چې آیا تاسو په هیواد کې په کوم شي باندې ویریفیکیشن اویلیبل ده. دلته یونیورسټي انتخاب دی، دا به کلیک کړئ. کله چې کلیک کړئ، دلته په تاسو خپل هیواد سرچ کړئ. تاسو افغانستان کې، پاکستان کې، په هر هیواد کې کار کوي، مشکل نه لري. دلته په سرچ کې اوس خپل افغانستان کې هم دلته افغانستان ورته سرچ کوم. ګورئ چې کله تاسو افغانستان سرچ کول، سر کې موږ ته افغانستان راځي، اتوماتیک به انتخاب کوي. اوس سوای دوستانو، موږ په افغانستان کې صرف په پاسپورت باندې ویریفیکیشن کولی شو، په پاسپورت باندې کولی شو، ایډنټیټي ویریفیکیشن او ډرایور لیسنس باندې نشو کولی، صرف پاسپورت باندې. ځکه موږ ته پاسپورت راغلی دی صرف پکې. او را بشئ دلته په لاندې نیکسټ بټن باندې ورته کلیک وکړئ. کله چې نیکسټ بټن باندې کلیک واخیسته، دوستانو موږ ته صفحه خلاص شو. دلته اوس سوای تاسو خپل پاسپورت څخه عکس واخلئ. عکس باید بلر نه وي، صفا وي، داسې نه شي نیم راغلی نیم نه وي، مکمل باید راغلی په پاسپورت عکس. نو دلته دوستانو موږ څه کوو، خپل پاسپورت ور اپلوډ کوو. دغه نه مخکې به تاسو راشئ، دلته په دغه لاندې کوم اپشن چې ښکاري دغه خانه به تاسو مارک کړئ. کله چې مارک کړئ، اوس په نیکسټ بټن باندې کلیک واخلئ. کله چې نیکسټ بټن باندې کلیک واخلئ، اوس وایي تاسو خپل پاسپورت څخه عکس واخلئ. خو چون د پاسپورت که تاسو سره دلته ښه خبره ده، که نه تاسو سره پخوانی عکس وي، ایچ ډي عکس وي، که تاسو سکین کړی وي، هماغه ورته اپلوډ کړئ. را بشئ، ما سره خپل عکس شته، زه هغه دغه ځای نه مستقیم ورته اپلوډ کوم. را بشئ دلته په اپلوډ بټن باندې ورته کلیک واخلئ. پاسپورت د مخ صفحې څخه عکس ورته اپلوډ کړئ. نو په اپلوډ چې کلیک واخلئ، تاسو خپل عکس ورته اپلوډ کړئ. زه خپل عکس ورته اپلوډ کوم. نو دغه دوستانو خپل عکس ما انتخاب کړ، پاسپورت عکس. راشئ په دغه کنفرم ان اپلوډ اپشن باندې ورته کلیک واخلئ. تاسو به د پاسپورت عکس اوس ورته اپلوډ کړئ. نو زه انتظار کوم دغه زموږ پاسپورت عکس چې دی ور اپلوډ کیږي. دغه د دوستانو زموږ پاسپورت چیک شو، اپلوډ کیږي، اپلوډ شو زموږ پاسپورت. دوستانو دغه د زموږ پاسپورت چې دی اپلوډ شو، معلوماتو سبمیټ شو ایډنټیټي ویریفیکیشن لپاره. اوس څه وایي دوستانو، اوس دوی وایي چې موږ به تاسو ته یو نوټیفیکیشن درکړو. تاسو خپل اپلیکیشن په صفحه باندې نوټیفیکیشن کتلی شئ. راشئ په ګډ اپشن باندې کلیک واخلئ، او دې سره به زموږ معلومات چې دي په انډر ریویو کې شي. دا چې وروسته څه پروسس دی، وروسته دوی څه معلومات غواړي، هغه به انشاءالله تاسو ته په نیکسټ ویډیو کې درښایم. ځکه تر دې مخکې موږ بل نشو کولی. انډر ریویو کې د زموږ معلومات دی، وروسته چې کوم انفارمیشن دوی معلومات غواړي، هغه به په راتلونکي ویډیو کې تاسو درکوم. نو هغه کسان چې دغه غواړي ټیک ټاک اکاونټ مونټایز کړي، زما د ویډیوګان له اول نه تر اخره پورې سمې تعقیبوي، تاسو ته پوره طریقې درښایم. دا زموږ ویډیو لایک یې مخکې نور ملګرو سره شیر کړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ، زموږ پیج سره فالو کړئ. مننه.